په حق دي که په غلطه دي، طالب که هر څنګه دی، خو د طالب خلاف اوس وړې ډلې مضبوطوله هغه د ټرمپ د اډمنسټریشن کار دی، ځکه چې دې سیمې باندې واپس کنټرول اخیستل دي. ستاسو سوالونه چې راشي ماته. سلامونه حمزه جان. وعلیکم السلام ارشاد خان، په خیر راغلی. حمزه جان د زړه د ټر د ستړي مشي یم او ستاسو په مبارزه باندې ډیر زیات خوشحال او ډیر زیات مطمئن یم. زما یو سوال دی، زما حمزه جان زما سوال دا دی، आवाज راځي؟ بالکل صحیح راځي. د ټرمپ د راتلو نه وروستو د افغانستان موجوده سیټ اپ د دې د رژیم د چینج خبرې روانې دي، نو دلته ګلبدین حکمتیار هم په خپلو ډلو باندې غږ کړی دی او ځینې د شمالي ګوند د عبدالله او د احمد شاه مسعود د زوی سره په انقره کې د ځینو خلکو ملاقاتونه شوي دي. نو آیا چې د هغه طرف نه شي د دې طرف نه ګلبدین هم شي او طالبانو په خپلو وګړو غږ کړی دی چې د شهادت لپاره تیار شي، نو په دې خطه او په دې منطقه کې بیا چې کوم دی یو نوی هغه به شروع شي او دا طالبان نو لکه دا رژیم چینج په ذریعه یا د ټوپکو د طاقت په هره طریقه چې شي نو دا به واپس شمالي جنوبي پښتونخوا ته راځي. نو آیا تاسو څه ګورئ په دې باره کې چې د دې موجوده رژیم چینج نه بعد به د دې خطې حالات په کم مخ روان شي، دا رخ به په کم طرف سملي؟ مننه ارشاد صاحب، ډېر ښایسته سوال مو وکړو او ارشاد صاحب ډېر قیمتي سوال هم وکړو. اولنی خو ټرمپ باره کې ته خبر وکړم، دلته زه اوس په یو اس کې یم، نو د امریکنز چې کوم سیاسي څېړنه ده که نه، یا پولیټیکل انډرسټینډینګ دی یا جیو پولیټیکل سینس دی، جغرافي سیاسي سینس دی، دی په امریکا کې خلک چې دي دلته ډېر امریکنز ناسته مي خفه به هم شي. په امریکا کې دننه خلک په امریکا کې عمدن سوچ لري، هغوی ته دپاره امریکا ټوله دنیا ده. دی چې خپل گیمز هم کوي، لکه مثال فوټبال کوي یا باسکټ بال کوي یا څه کوي، نو هغې ته د ورلډ سیریز وایي، د دنیا سیریز ورته وایي، حالانکه یا په امریکا کې یو بل کې لګیا دي په سټیټس کې. نو د دې سیاسي څېړنه ډېره کمه ده د امریکنز. ټرمپ یو کیپیټلیسټ سړی دی. کیپیټلیسټ څه ته وایي؟ کیپیټلیسټ په اسانه پښتو کې بس یو کاروباري او پیسې والا سړی دی چې یو بزنس مین دی، کیپیټلیسټ دی. ټرمپ چې کله امریکا باندې راغی، دلته اوس پریزیډنټ شو، نو د هغه زیاتر کارونه ایگزیکټیو اورډرز چې هغه ساین کړل، چې څونه هم ایگزیکټیو اورډر ساین کړي دي، اوس هغه کوشش دا کړی دی چې هغه په نورو وطنونو باندې ټیرفس ولګي. ټیرف مطلب ټیکسونه ولګي چې نورو ملکونو نه مواد راځي. په چاینا یې ولګولو، په کینیډا یې ولګولو، په یورپین یونین باندې هم لګي. دا خبرې روانې دي. د دې نه مقصد د ټرمپ څه دی؟ د دې نه مقصد د ټرمپ دا دی چې د اکانومي، د امریکا اکانومي کراش شي، امریکي اکانومي لاندې راشي، نو هر څه به ارزان شي، هر سړی به کور خرڅوي، هر سړی به گاډي خرڅوي، میډل کلاس لکه زمونږ شانتې میډل کلاس خلک، او دا مالداره کیپیټلیسټ کمپنیانې لکه بلیک راک غټې کمپنیانې، دا به د په اسانه باندې د مال واپس په لږو پیسو اوچت کړي. کم چې ټول د ټرمپ ملګري دي، ټول کاروباریان، ټول کمپنیانې په امریکا کې دا د ټرمپ ملګري دي، لکه ایلون مسک والا، دا نور والا، مارک زکربرګ، دا کیپیټلیسټ ټول دا د ټرمپ ملګري دي. نو د ټرمپ کار دا دی چې دې زیات نه زیات پیسه جوړه کړي، خپلو ملګرو له، خپل فیډریشن له، خپل هر څه له. دا اولنۍ خبره. اوس راځو طالبانو له. نو څنګه چې مو ووایي چې ټرمپ یو کیپیټلیسټ دی، ټرمپ یو بزنس مین دی، په افغانستان کې چې کله نه طالبان راغلي دي، نو طالبانو په پاکستانی ادارو باندې، کوم چې پاکستانی ادارې دي، دې طرف ته څوک نه ګوري. په افغانستان کې هر سړی چې خبره کوي، چې کم مبارز ته ګوري، به طالب داسې وکړل او خوشحال سادات داسې ووي، سمی سادات داسې ووي او دا داسې.
اصل شي ته نو ګوري په افغانستان کې د ټولو نه بهترین ټریډ چې دی هغه د نشو ټریډ دی، د هیروین، د کوکین، د پودر. دا د $1 trillion انډستری د په افغانستان کې. مکسیکو ته ستاسو د زمونږ د افغانستان راځي هر قسمه نشه دلته به را رسېده، د ادارو به ټولو را رسوله، د مکسیکو ته راځي، مکسیکو نه بیا امریکې ته راځي. نو ټرمپ دغه شي نه واپس فایده څنګه اخیستی شي؟ د اوپیم ټریډ نه، د مختلف د نشو ټریډونو نه، یا د افغانستان د لارو نه، یا د امن خرابولو دپاره. د دویم د غریب دلیل دی چې کله چاینا ورو افغانستان ته انټری کوي په ډیپلوماټیک طریقو باندې، افغانستان ته انټری کوي په پروجیکټونو باندې، نو دوه درې مقصدونه په افغانستان کې د جګړې نه حاصلېږي. یو خدا چې د دغه لاس په واپس راشي، د کم چې $1 trillion د ټریډ دی، د تجارت دی، د غټو نشو ده، دا به واپس راشي لاس ته، او بل چاینا به واپس د ځمکې نه سترګې واړي. نو ټرمپ به اوس پیسې هم بندوي په طالبانو باندې، پیسې به په ځکه بندوي چې طالب خلاف نورې ډلې روچتې شي او واپس دا جګړه شروع شي. طالب که په حق دی که په غلطه دی، طالب که هر څنګه دی، خو د طالب خلاف اوس وړې ډلې مضبوطوله هغه د ټرمپ د اډمنسټریشن کار دی، ځکه چې دې سیمې باندې واپس کنټرول اخیستل دي. یوکرین جنگ د امریکې ډیر زیات ریسورسز خراب کړل، د یوکرین جنگ د امریکې ډیر زیات نظر اخوا دی خو واړولو. د زما ذاتی تحلیل دی په جغرافي سیاست باندې. نو واپس بدمنی جنگ هر سره وستل دوم د ټرمپ د فدریشن په ګټه باندې دی. که ټرمپ ډیرم وی چې زه د جنگونه نه خوښوم، خو هغه یو کیپټالیست، یو بزنسمن سړی دی، د سیاستدان په خولي به اعتبار نه کوي، د سیاستدان عملونو ته وګوري. نو دغه زما نظر دی. زه بدلته یو پوښتنه د دې سره بل او تړم، حمزه جان، په دې حالاتو کې چې مثال د افغانستان د طالبانو خو خراب باس کې بنزو، خو چې دا حالات خراب شي یا غټ ډلې دغه په مقابل کې روزي یا وړي روزي، خو چې د افغانستان حالات خراب شي، نو په دې کې به د پاکستان یا د انډیا یا د چاینا یا د روس آیا د دې به څه رول وي، د دې به څه حکمت عملي وي؟ او د انډیا خو د امریکې په نسبت روسیا، په نسبت پاکستان یا په نسبت چاینا، خو په دې خطه کې خو د ټول نه اهم شریکدار او پارټنر او اعتمادي دوستي خو د انډیا سره ده. نو د دې تر ایران پورې د دې خلکو په دې کې څه رول وي؟ به څه کوي؟ ارشاد صاحب، تاسو ویل چې د افغانستان او هندوستان دوستي ډیره قوي ده، داسې خبره مو وکړه؟ د امریکې او د انډیا، د امریکې او د انډیا. ارشاد صاحب، افغانستان اوسنی چې کوم جغرافیه کې دی، د اوسنی افغانستان چې کوم جغرافیه کې دی، د دې مثال دی پټاخې دی، لکه دې ته صرف تیلې پکار دی. دا نړیوالو قوتونو ساتلې داسې دی، دې کې لکه نه د جمهوریت تیره غلطي وه، دې کې اوسنی طالب تم ټوله غلطي نشي ورچولی، نه جمهوریت ته ورچولی شي. نړیوال طاقتونو دا وطن داسې وساتلو چې ځکه یو خدا بالکل د آسیا زړه دی، لکه سنټر اف ایشیا دی، ټول تجارت لارې باندې تیریږي، په دې هر څه باندې تیریږي. نو نړیوال قوتونو دا ځای داسې ساتلی دی چې دلته د کنټرول، د پاور کنټرول، لکه د دې ځای افغانستان سره څوک دوستي نه کوي، دا یاد ساتئ. که څوک وایي چې افغانستان سره پاکستان دوست دی یا ورسره هندوستان دی یا ایران دی، افغانستان باندې د هر یو وطن دا نظر دی چې افغانستان کې زمونږ جیو پولیټیکل یا جیو سټریټیجیک طاقتونه زمونږ پکې زور ورشي. د ټولو وطنونو صرف دا مقصد دی چې په افغانستان کې زما زیات نه زیاته زور واګي وي. د دې لپاره لکه څنګه چې پاکستان طالبان جوړ کړل، د دې لپاره لکه هندوستان چې پروجیکټونه کوله، د دې لپاره چین چې اوس ورو ځان را مخې ته کوي، د هر وطن دا نظر دی چې افغانستان کې زما طاقت ټول نه زیاتی کو تعلیم شو. نو امریکا هم لکه د طالب نه بس نور مړه ده، او خاص کر ټرمپ چې دی، ټرمپ یو بزنس مایندډ سړی دی، هغه
ډیل کولو والا او ډیل ختمولو والا سړی دی ټرمپ په ځان کې. نو د طالب حرکتونه هم کې دي شي چې مثال د اوسنی اډمنسټریشن د امریکا هغه د طالب نه موړ دی. د طالب حرکتونه هم کې دي شي. بل د چاینا حرکتونه هم کې دي شي. چاینا چې څونه تیزی سره افغانستان ته انټری کوله، څونه تیزی سره پروجیکټونه اعلانونه کوله، دغه هم د امریکای د فدریشن د پر یو ریزن کې دي شي چې واپس د زیاده کیه. ځکه تاسو وسنی خبرونو کې به وکتلی د چاینا یو سافټویر ډیپ سیک په نوم باندې د امریکای د بلیونز اند بلیونز اف د غټ ټیکنالوژي کمپنیانه یې پټپو کې نو لکه میټا، ګوګل، مایکروسافټ. نو د چاینا او د امریکا ترمنځ ډیر غټ یو کولډ وار روان دی. هغه ته د اکانومي کولډ وار وي، د معیشت یو یخ سوړ جنگ روان دی. نو چاینا که کم ځای کې ځان مضبوطی، یو اس په الته وته ځان خرابوي. نو دا زما دا ریزنز کې دي چې بالکل چې د چاینا راتګ یا هیومن رائټس وایلیشنز د طالب عمر ډیر کم کو په افغانستان کې. نو مننه کوم ارشاد صاحب که تاسو سوالونه ختم شوي، زه به زرین مجبور صاحب ته راشم. ډیره مننه عزتمن شیو جهان. مننه قدرمنو سره. سلامونه زرین صاحب. السلام علیکم ګرانه مشره. وعلیکم سلام. بخیر. اعزاز غنم چې نن تاسو سره په سکرین رالم. مننه کوم قدرمنو سره. یو نیمه غنټه مخکې مې افسر افغان سره ستا په 10 منټه بحث ویډیو کال باندې وکړو. بیا چې زه ټیک ټاک ته رالم تاسو لایف وای نو خوشاله شوم چې زه سره رالم. یو څو سوالونه لرم خو د هغې نه مخکې تاسو اپریشیټ کوم د دې دور یو هیرو چې ډېر څه دې د نوي کل ورکړه، په تاریخ باندې د خلک پوهه کړه، د لر وطن د بر وطن چې څومره افغانان دي هغو کې تا ډېر یووالی راوسته. هغه یو شعر دی وایي چې کابل او پېښور به ورغاړې وځي، هغه دې قبول کړی دی. نو لرې دغه ورځې نه دي، خو یو کتاب دی د ایاز یوسفزي لیکلی دی. ایاز یوسفزي کتاب نوم دی خپل اتلانو پیژنئ. که تاسو کتلی نو راته ووایئ، او که نه یې را کتلی نو ما ته څه طریقه راوښیه چې در ولېږم درته. صحیح ده. ما ته به په ایمیل باندې راولېږئ که تاسو سره PDF کې په ایمیل باندې. دا کتاب نوم د ځان سره لږ دغه کړه که چېرته مخکې دی درشي خپل اتلانو پیژنئ. صحیح. ما پیدا نو کو دلته خو زه خیر خپل اتلان او پیژنې د کتاب نوم ځان سره په ذهن کې واچوه. ډېر لوی تاریخ پکې پروت دی. پوښتنې دا لرم ستاسو دغه چې کم دی نو تاسو لږ جواب په اوږدوالي ورکوئ، خو خیر د نن به زه هوسټ جوړ شم. زه په خپل هم د یو چینل نمایندګي کوم، دن به راسره ته میلمه شي. نو شارټ کټ سوالونه جوابونه به کوو د خیر سره او کتونکو ته به ترې ډېره پته ولګي. دا راته ووایه چې کله د ضرورت د وخت څه پېښ شو چې ډیورن راښکلی شو؟ ها زرین مجبور صاحب د ستاسو مایک زما आवाज دویم دم ځل راځي. تاسو سوال کوئ زه به ستاسو مایک بیا بندوم. ټیک ده. هغه आवाज دوباره راځي. دویم سوال کوم چې په یو ځل باندې راکړي راته جواب. یو مې دغه شو، بل دا شو که فرض کا هغه وخت کې دیر او سوات دا د لوی افغانستان حصه وه او که نه وه؟ د ډیورنډ امضا په وخت کې که هغې نه مخکې؟ د هغې نه مخکې. صحیح ده. زه ستاسو مایک بندوم زرین صاحب. ښه مننه. زرین صاحب د ډیورنډ تاریخ ټولو ته معلوم دی. زه په وړې خبرې کوم، تاسو جواب ډېر وکړي. زه به لنډ وکړم. د ډیورنډ د کرښې راښکلو مطلب صرف دا و چې د دې کرښې مقصد به دا وي چې برطانیې باندې روس که راځي په دې سیمه باندې او برید کوي، نو برطانیې دپاره لاره کې
یو ازغه جوړ شي یا د لارې ساتنې د پاره یو ټوټه پاتې شي د ځمکې د ډیورنډ د کرښې صرف دا مقصد دی کې بیا ډیټیل کې خلک زی دا وسنی حیثیت لري نه لري هغه کې زما ډېرې خبرې دي او خلک په دې باندې تجاوز کې خو دې کې یو مهمه خبره ده چې ډیورنډ کرښه د برتانیې د سلطنت حصہ نه و یو هندوستانو یو برتانوي هندوستانو لکه یو انډیا و او یو برټش انډیا و انډیا هغه و کم ځای کې چې د برتانیې زیات کابو کنټرول او پاسېدل او کېناستل نو یو برټش انډیا و برټش انډیا دا و کم ځای کې لکه پیښور لکه ته کې انګریز ناسته د انګریز کورونه د انګریز کېناستل پاسېدل دا برټش انډیا و نو دی باندې سرتاج عزیز کمیشن ریپورت به تاسو وګورئ په هغې کې لیکلي دي چې دا قبایلي سیمې زمونږ چې وې دا اوسنۍ زمونږ قبایلي سیمې چې دي دا د برطانوي هندوستان حصہ نه وه دا صرف د هندوستان حصہ وه لکه دی باندې د برطانیې قابو نه و نو دا د دې نه دا ثابتېږي چې دا برطانیې کله د هندوستان ځمکه نه ده ګڼلې په برطانوي هندوستان دا صرف یو ځمکه ګڼله چې که روس په موږ باندې دې طرف راځي موږ یې مقابله کولی شو په دې ځمکه باندې نو دا اولنی جواب او دویم خو ما نه سوال هیر شو چې تاسو سوال ما نه خو ذهن نه لاړو تاسو مې کولی شئ دویم سوال مې دا دی چې د ډیورنډ د امضا نه مخکې دیر او سوات دا د لوی افغانستان حصه وه او که نه وه صحیح مننه ښه زرین صاحب اولنۍ خدا خبره چې د احمد شاه ابدالي د دې مشر زمونږ د پښتنو مشر د ده چې کوم افغانستان او د میر عبدالرحمن خان افغانستان په دې دواړو کې ډیر زیات فرق دی مونږ چې کله افغانستان وایو نو زمونږ ذهن کې دا اوسنۍ نقشه راځي خو د ابدالي افغانستان او د میر عبدالرحمن خان افغانستان کې ډیر زیات فرق و د ابدالي افغانستان یو ریاست نو د ابدالي افغانستان یو کنفیډریشن وته وي څنګه چې پاکستان یو فیډریشن دی مثال پنجاب دی سند دی بلوچستان دی پښتونخوا ده د یو سیاسي نظام لاندې وس په شریکه باندې راغلي دي د ابدالي افغانستان داسې تاریخ احمد شاهي کتاب چې کوم د ابدالي په دربار کې لیکل شو هغه کتاب کې د دې ذکرونه شوي دي چې دا یو فیډریشن څه ته وایي هغه ټیم کې د پښتنو قبیلې وي پښتون یو قام نو پښتون قبیلې وي لکه بابر بادشاه چې راغلو کوهاټ کې جنگیدلو بابر چې باجوړ کې جنگیدلو اکبر چې راغلو جنگیدلو نو اکبر کله دا نه دی ویل چې زه قام سره جنگیدلم عبدالویز په افغانانو کې بیا دې قبیلې سره جنگیدو په قبیلو کې منګ تقسیمو او دا قبیلې چې د یو مشر لاندې رااله د ابدالي لاندې مونږ چې او دا زمونږ مشر دی نو دا یو فیډریشن جوړ شو د پښتنو د ځمکو لکه دا افغانستان په سیاسي ټولنه باندې اوسنی چې کوم سیاسي نظامونه دي په داسې تشکیل نو راغلي د پښتنو یو فیډریشن چې ټول پښتنو او زمونږ یو مشر دی ملک احمد خان یوسفزی او ملک گجو خان یوسفزی چې لاړل دا غینه پس یو مشر ابدالي بابا پښتنو وي بس دا به زمونږ مشري نو دې ته یو لوز فیډریشن څه ته وایي چې بس مشر هغه زمونږ او باقي چارواکي مونږ هر څه په خپله کوله لکه ابدالي زمونږ مشرو خو باقي مونږ سره هم خپل اختیاراتو هر ځمکې سره باجوړ سره دیر سره هر ځای سره نو دا دیر سواد چې دي په هغې وخت کې دا د مشر د ابدالي بابا د لاندې خو اختیار د دې هر څه خپلو دا داسې نو چې لکه ابدالي بابا به هر حکم وکړو چې دې ځمکه کې داسې وشي دا یو لوز فیډریشن بس هغه مشر دی که جنګ و که چرته تللو که چا باندې برید کولو ځمکه نیولو د هر ځای پښتانه به رالل ابدالي بابا سره به روان شوله خو د هرې ځمکې اختیار په خپله وه هر پښتون د خپلې ځمکې مشر هر قبیله د خپلې ځمکې مشر دی ته لوز فیډریشن وایي افغانستان داسې بیا د میر عبدالرحمن خان په وخت کې چې ډیورنډ کرښه هر سره لاله بیا د افغانستان یو سیاسي کرښه جوړه شوه او بیا یو قوم تشکیل د افغان یو قوم تشکیل منځته راغی چې لکه دا یو قوم دی او دا قوم چې دی اوس د افغانستان د دې سیاسي جغرافیه ده دې نه مخکې
د قبیلو تصور نو مننه کوم تاسو خپل مایک کولای شئ مننه ګرانه لنډو ټکي کې راته دا ووایه امریکا د افغانستان نه ووتله که لاړه مطلب ویستلی شوه او که لاړه زرین صاحب دا جواب دور آسان نه دی ځکه چې وویستلی شوه داسې چې کوم نظام هغې غوښتو مضبوط شي هغه مضبوط نه کړی شو او ووتله داسې چې هغه نظام مضبوطېدو نه او مسلسل د دې پیسې د دې بلیډینګ روانو نو زما په خیال باندې 50% وویستلی شو او 50% لاړه ټیک ده یو چې کله موبین سره راځي لږ کوشش کوه هغه ستا د وړ سړی نه دی زرین صاحب زه بل نظر لرم زه دا نظر لرم چې په سوشل میډیا کې زه لګیا یم پښتنو سره او پښتانه چې د هرې سیمې دي که هغه افغانستان دي که کوزه ده که جنوبي پښتونخوا ده د هر ځای پښتون چې دی په پښتنو کې تیاره ډېره زیاته ده پښتانه زما شان سړی بیخي نه خوښوي زما شان سړی زه د ډېرو پښتنو دښمن ګرځم ځکه چې زه د پرمختګ خبره کوم پښتون پرمختګ د انټي انټلیکچوالېزم زیاتره پښتانه د انټي انټلیکچوالېزم د عقل او د شعور خلاف زیات عمل خوښوي لږ بدماشي خوښوي لږ برید تاول خوښوي لږ دا خبرې خوښوي چې زه به درشم کور به دې والوزوم زه به درشم دا به کوم پښتانه دا شی زیات خوښوي نو زما نظر دا دی چې که پښتنو باندې زه ځان ګرانوم یا ځان دغه کوم نو زه به د هغې خلکو ته ورځم د کم خلکو چې پښتانه عزت کوي که هغه سړی شرابي دی که هغه سړی ډم دی که هغه سړی ډوزن دی که هغه سړی دیندار دی که هر څنګه دی خو چې پښتانه ورته عزت لري اوس د افغانستان خلک یې خوښوي افغانستان خلک وایي چې دا زمونږ مثال څه دی څه به وي نو د هغې ولس دپاره زه هغه ته ورځم هغه سره کینم هغه سره خبرې م کوم چې د هغه خلک چې دي هغه مه وګوري یا زما خلک هغه وګوري نو ما ته مبین مهم نه دی ما ته مبارزین مهم نه دي ما ته لاندې ولس مهم دی چې دا زما ولس لاړ شي هغه وګوري او د هغه ولس مه وګوري دغه زما مقصد دی ټیک ده جی د ذبیح الله مجاهد نه مې سوال وکړ مخامخ مې تاسو چې کله افغانستان کې عفو وکړه مطلب تاسو نه وجل شوي دي تاسو وجلی دا ټول ماپ شو د ریړۍ مزدور د جماعت امام د جرګې مولا د جرګې سپینګیره چې دا وپات شوي دی د هغې هغه خو درېمګړي خلک وو هغې بچو تاسو ماپ کړئ که نه نو هغه ما ورته وایي چې ته د کومې پارټۍ سړی زه هغې جواب دا زرین صاحب ما سره داسې پوښتنې دي که دا ما د افغانستان د طالبانو نه وکړې نو د طالبان خو لکه شتم په دې ټیک ټاک باندې کوم چې ما ته د ISI جاسوس ما ته وایي هغه هم په دې باندې چې زما پوښتنې ډېرې سختې دي چې زما دلایل کې ګیر شي نو بیا وایي چې ته داسې نو دا غریبان چې دي دا خو ټول عمر یې ټوپک ډزولی دي عقل نه دی ډزولی عقل ته تالی اچولی دي نو که د عقل خبرې دې سره کوې نو بیا ته ګناهګار یې که د عقل خبرې ته دې سره کوې بیا ته غدار یې که د عقل خبرې کوې نو ته د دین هم ګستاخ یې نو دا د عقل دشمنان دي د افغانستان چارواکه چې اوسني دي دا د عقل دښمني کوي عقل سره علم سره دښمني کوي داسې زمونږ طرف ته هم دي کوزه پښتونخوا کې هم دي کوم چې د عقل او علم سره دښمني کوي نو ذبیح الله مجاهد خبره خو ټولو ته پته ده مطلب یې څه خو زه به ته یو لنډه خبره وکړم لنډه خبره به دا وکړم چې د څونه خلک وجلې شوي دي په دې جنګونو کې په افغانستان کې او دې خوا او فیصله کول د طالبانو چې مونږ هم بخلي دي او مونږ دې مو بخي دا
د دین غټ ثبوت د خدای کم دی چې دا خلک ځان خدایان بلی چې ما معاف کړی دی او مونږ دې معاف کی. د انسان پیدا کړی چاري د انسان خدای پیدا کړی دی دا الله تعالی پیدا کړی دی کدا تا پیدا کړی چې ته به مړ کې او بیا به ته وته چې ما معاف کا او بل برازي ته ته بو چې ما ته معاف کړی. نو دا عجیب خلق دی چې په دین سر نه دی خلاص په اسلام سر نه دی خلاص او راضي او د انسان د قتل مافیا نه په خپل کوي لکه زه انسان ما یره زبه تا معاف کوم او ته به ما معاف کی. حمزه صاحب ډېر خولي موضوع ته لاړې الله دې ژوند درکې چې ته سعودي عرب ته راشې زه په الحال به سعودي عرب کې یم یقین وکړه دلته چې ته ژوند تېری کله معاشره وګورې نو ته به په دې شکر وباسي چې الحمدلله الله پاک چې تا دومره یو ښایسته مذهب کې زه پیدا کړی یم یو دومره ښکلي دین کې دې پیدا کړی یم. زمونږ د پښتونخوا که هغه که د لر دي که د بردي د پښتون وطن زه کله سوچ کوم زم دغه پښتانه اوس هم ډېر تکړه دي چې هغه د مذهب نه پرېږدي بل خوا نه ځي ځکه چې موږ دوه خبرې ډېرې ښایسته کوو او ډېرې په فخر سره کوو چې الحمدلله زه پښتون یم او الحمدلله چې زه مسلمان یم. خو قسم درته کوم که موږ په پښتون پوهېږو چې پښتو څه ته وایي او که موږ په اسلام هم پوهېږو چې اسلام څه ته وایي ځکه که موږ قرآن راوړی دی نو موږ دا فکر دی چې یاره دا موږ یو تلاوت کړو نن ګناه وکړو د شپې دا تلاوت کړو بیا سبا دپاره بیا یاد کرسي په ځان باندې شوب کړو سبا بیا ګناه ته وروځو. اصل کې دا یو نظام دی موږ په دغه نظام باندې نه ځو او په سعودي عرب کې دغه خلک په دغه نظام باندې روان دي او ډېر ښکلی دین او یو ښکلی ته به دلته خوشحاله شي. جی زرین صاحب زه تاسو ته خبره کوم او په دې خبره دی د الناس خلک لږ سوچ وکړي د وړوکوالي نه موږ ته یو خبره کړې ده چې موږ سعودي سره هر څه کوو د سعودي عقیدې موږ الو د سعودي اختر موږ منو د سعودي سره دا کو سعودي سره غسو. کله چې محمد بن سلمان راغی زمونږ په سیمه کې د اسلام دکاندارانو نه وار پر خطا شو ځکه محمد بن سلمان خو اوس د سعودي له نوې شکل ورکو. محمد بن سلمان چې دی هغه د سعودي عقیدو له فکرونو له نوې نظر ورکو. نو اوس په مونږ اسلام د پاره چاته ګورو چې مونږ ټول عمر سعودي ته کتلی دي او د مشرانو د ټیکدارانو به مونږ ته وي چې سعودي داسې سعودي هغسې. اوس که زه سعودي ته ګورم اوس وایي نه مه ګورئ ورته. نو اوس زمونږ ټیکداران د مونږ ته یو جواب راکړي زمونږ په ځمکو باندې چې تر د بن سلمان د راتلو پورې سعودي ته زمونږ هر څه کې مشر و. د بن سلمان راتلو نه پس سعودي زمونږ هیڅ کې اوس مشر نه دی. زه چې اوس سعودي کم عملونه راوستي دي سعودي خپل کلتور کې بدلون کم راوستي دي زه چې هغه اوس راولو که نه نو اوس وایي نه. نو د دې نه څه ثابتېږي د دې نه دا ثابتېږي چې محمد بن سلمان او سعودي عرب د هغې نه اوس د دې اسلام غوره دی. دی عمده تاثر اوس ورکوي چې زمونږ اسلام لکه مونږ اوس هغه د افغانستان د یو طالب یو وړوکي کوشنۍ غوندې هلک په سټیج ناست هغه یو خبره کوله وی د عربو ته چې مونږ لاړ شو عرب وایي چې افغاني عالمانو ستاسو څخه مونږ نه خو سنتونه پاتې دي. هغه هلک لګیو نور لاندې ټول د افغانستان مشران ورته ناست وو نو هغې کې یو خبره کوله هغې هلک وی مونږ چې عربو ته لاړ شو وی عرب وایي چې زمونږ نه خو سنتونه پاتې دي خو افغاني علماو نه سنتونه پاتې نه دي. افغاني علما ټرت او افغاني علما پرته لکه د په دین کې تکبر او غرور دونه چې د نور نړۍ علما هغه هم ورته د ځان نه ټیټ ښکاري په هر څه کې ورته ځان غوره ښکاري. د بد قسمت زمونږ هلته په بزنس کې هم سیاست دی اسلام ټچ دی په سیاست کې هم زمونږ اسلام ټچ دی ایون چې په رشته کې هم زمونږ اسلام ټچ دی. کله ما ډېر داسې کتلي په رشتې دپاره زلمي دپاره چې څوک رشته وغواړي هغه وایي دا د اول 4 میاشتې ولګوي که نه دا مې کتلي. نو دلته کې چې ته څومره وګورې په څه کې هم اسلام ټچ نشته. اسلام هغه وایي دا زمونږ یو نظام دی په هغه باندې ټول روان دي او دومره ښکلی د اسلام دومره آسان دی دومره چې د دې ځګې چې کوم ملیان دي موږ ته
کومنګ په روجو باندې کومنګ په منځونو باندې زمونږ نور کم عادتونه دي په هغو باندې زمونږ صرف یو اعتکاف چې کوم دی د زمونږ د پښتونخوا مولا موږ ته څومره ګران کړی او اوس دلته موږ لاړ شو په مدینه کې یا مکه کې اعتکاف ته کېنو والله دومره اسان دومره ښایسته دین خو بس د بده مرغه موږ داسې یو عجیبه مولا سره مخامخ یو چې په وړو خبرو راته پیتوې ولګوي هر څه راته ګران کړي یار زرین صاحب زمونږ اسلام باره کې تاسو زه خبره کوم اسلام تاسو چرته سوچ کړی دی لاندې ناستو ځوانانو تاسو سوچ کړی دا کفار ولې اسلام روستر وزه مونږ اورو چې کفار اسلام ته روان دي زمونږ په سیمه کې هندوان شته کنه زمونږ په سیمه کې سیکان هم شته زمونږ په سیمه کې هر څه شته مونږ چرته وریدل چې یو سړی اسلام ته راغی زمونږ په سیمه باندې کافر نه مسلمانېږي خو په نورو سیمو کې کافر مسلمان چې اسلام ته راشي دا دې ته معمولی لږ مونږ سوچ وکړو چې دا ولې لږ سوچ په دې توګه چې زمونږ سیمه کې هم عیسایان هم شته زمونږ سیمه کې سیکان هم شته هندوان هم شته هر څه شته خو زمونږ سیمه کې کافر نه مسلمانېږي او بل په کافرانو په سیمه کې کافر راشي اسلام قبول کړي مطلب څه دی مطلب دا دی چې زمونږ سیمې ته اسلام د سره راغلی نه دی زمونږ سیمې ته باباګان راغلی دي پلانکې بابا ډینګري بابا زمونږ سیمې ته باباګان راغلي دي زمونږ سیمې ته اسلام نه دی راغلی اسلام چې زه کله د خپل ځمکې نه راووتم د پښتونخوا نه دا زه تاسو ته علل اعلان دا خبره کوم چې زه د پښتونخوا نه راووتم نو ما ته لګېدل چې لکه ما کلمه وویله زه مسلمان شوم ځکه ما قرآن وپېژندو ما حدیث وپېژندو د پښتونخوا نه چې راووتم د پښتنو د ځمکې نه راووتم ما ته ولګېدل چې ما جوړه اسلام اوس وپېژندو نو ځکه د پدې سیمه کې خلک اسلام ته راشي دلته اسلام د کتابونو دی زمونږ په سیمه کې اسلام د ګیرې نه خلک روبه سیتاله درکې د خېټې نه روبه سیتاله درکې دا واله هغه اسلام نه دی یو قصه ز شریکوم استاو په کار چرته راشي یو هندو راته میلاو شولو هغه اسلام قبلو نو منګ بس یو نږدې جمعه کو دغه نږدې جمعه ته منګ بوته امام صاحب ته مولا کوغه هندو چې دی هغه مسلمان شي بیا هغه سروسته منګ ډېری تعلق وساتو سورتونه ورته منګ یادول نو ما ملګرو ته ویل مې کدا مونږ ته په پښتونخوا کې ملاو شوی نو مونږ به څه ویل چې تورې چې دا ز چاله بوزم دیوبندي له بوزم پنځپيري له بوزم وهابي له بوزم نو آلته ماته طریقې دي ماته مسلې دي نو زبې آلته زبل اول کنفیوز یم چې چرته بوزم مونږ ډیر زیات خپل طاقت خپل عقل او منطق خلکو ته پرېښی دی چې تاسو راځئ تاسو مونږ ته دین ښایئ ما باندې دا نیوکې کېږي چې ته په اسلام کې خبرې مه کوه نو زما اسلام خلک کوشش کوي چې زما نه والي کافر خو پرېږدی زرین صاحب کافر خو لا اسلام ته راغلی هم نه دی مونږ دا کوشش کوو چې مونږ د مسلمان نه اسلام واخلو ورته وایي ته قرآن مه وایه ته دا مه وایه ته سالم خو نه ته څه مفتي خو نه ته به ولې قرآن وایې ستا کار څه دی دې نظریو زمونږ سیمې ته کله اسلام پرې نه ښودو دې نظریو کله اسلامي تعلیمات د پیغمبر سیرت دا کله خورېدو ته پرې نه ښودله ځکه چې مونږ د قرآن نه زیاته مونږ د یو سړي منو د قرآن نه زیاته بندګي مونږ د یو شیخ کوو د قرآن او د حدیث نه زیاته بندګي مونږ د ګیرې کوو نو د هغې د وجې زمونږ خلکو اسلام ونه پیژندو تر اوسه پورې دلته حمزه صاحب د بخنه غواړم حمزه صاحب دغه مې کوته د باچا خان بابا کتاب زما ژوند زما جدوجہد تاسو به سټډي کړئ هغه په خپل کتاب کې لیکلي وایي زه باجوړ ته تللی وم نو یالته کې ما بوساړې وکتلې به هغه قرآن نه پراته وایي ما تپوس وکړه چې دا څه دي دا قرآن نه به بوساړه ولې ښودي وایي دا کلي خلکو وایي چې دا د شپې غله راځي یو څوک رانه بوساړې پټوي یو څوک یې سیزي نو دې د وجې مې ښودي چې دا غله ورته نه راځي نو وایي ما ویله چې و د باجوړ خلکو تاسو خو تکړه وایي د قرآن د خو دا پیدا واخیسته که نه چې دا بوساړې هم پې وساتلې موږ خو پې والله که بوساړې هم ساتلي نو یقین خبره ده تاسو مخکې یو خبره وکړه زما سوچ یو طرف ته لاړ سیکان چې کوم دي نو د هغوی کتاب چې په کوم ژبه کې دی هغه یې د خپل نصاب ژبه ګرځولې ده
نو هغه تاسو چرته وکتل چې هغه په خپل مسلې جوړ کړلې څه شرونه لانجې بالکل په امن او په سکون باندې ژوند تیری هغه خپل کتاب ته ګوري په خپل جبه بیزان پوهي د مولا خلیته نه ګوري د بلچا ریمونټ به بل ځکه نه منګه د قران په ترجمه نه پویو زمونږ ټول غټه کمزوري ده چې موږ د قران په ترجمه نه پویو که موږ چرته په ترجمه پوی دي نو موږ به د بلچا خلیته نه کته موږ په خپل قران په خپل نظام ته کوي زبته خبرو کما او تاسو کې دي چې نن شپه په دې باندې ټول ځوانان سوچو کې پاکستان چې کله جوړېدو نو هر چا ویل اسلام د لپاره وطن جوړیږي مسلمانانو لپاره نو آیا هغه وخت کې په کار نو چې د مسلمانانو جبه د پاکستان جبه عربي خو سرکاري نو دا وطنم چې په دوکه جوړ شوی دی نو د اسلام نوم یې غشته دی نو اسلام زمونږ په سیمه کې هر ځای کې استعمال شوی دی زما پاک دین راغشته دی او په هر ځای کې استعمال شوی دی خلکو خپل ګټو لپاره استعمال کړی دی چې کله روس راغی افغانستان ته او د افغانستان د ماشومانو د خلک زنانو کورنۍ ټول راغلي نو په دې کیمپونو کې او د افغانستان د ماشومانو ته به کتابونه خودل هغه کتابونو نصاب چې کومو پاره کې به لیکلو الف الله جیم جها ټ ټوپک ماشومانو ته دا نصاب تاسو ته پته شته زلین سیب دا کتابونه چاپ شوی چرته دا په امریکا کې چې ناستم امریکا کې یو یونیورسيټي چاپ کړی دی یونیورسيټي اف اوماها نیبراسکا یونیورسيټي اف اوماها دا کتابونه چاپ کړل د اسلام نه د کفارو د دې خلکو د اسلام نه استفاده وکړه او د افغانستان ډیر ماشومانه په وړوکوالي کې جهاديان کل ماشومان ته د مرګونو د قتلونو د ټوپکونو درس ورکول په کتابونو کې نو دا حقیقتونه په دې باندې چې اوس کومنګ سترګې پټې کوم دغه څه وجنې برواني دغه څه بشر رواني مننه حمزه صاحب خوشاله شي خټه مې سره وشو خو ډیر مرګري لاندې سوالونه لري اوله به ټیم ورکو یو جان مننه الله دې راته ژوند دې لري دغه ټپر د ډالې کوم په چا به کور کې لورانيږي په چا به کور کې لورانيږي په چا ورانيږي تر اٹک پوری ملکونه ژوند دې غواړم مننه روخه زلام د وځي الله په اصل خود دارن، که او
که او شخص با برادر خود خوابیده و از اون نسل خدایشان به دنیا آمده. نه گفتی چیزا نیست، لالای گفتی چیزا نیست. گفتم من اصلا همین چیزا هست، همین چیزا گفتم هست. کتاب متا رو برش باز کردم، اینه گفتم کتاب متا باب اول فقره سوم. اینجا که از کی صحبت میکنه؟ از تمر صحبت میکنه. تمر یا تامار. تامار کی بود؟ یک زن تنفروشه که با برادر خود خوابید، از او طریق فرزندی به دنیا آورد که او یکی از اجداد عیسی نصرانی از خدای این هست. او تک چهارم هم خودش خلوده شده بود، رفته بود تک چهارم شده بود امرایشان و فکر میکنن که اینها اینگونه مردم را فریب بدن. یعنی میگونه کلشان جاهل. من میدانم که کلیسا برای اینها چی میکنه. کلیسا انمو در کلیسا از خانه هایی که لباس های کونه و دگه خود را میارن تسلیم میکنن، بازی کلیسا یک تا الماریگه که یک شمیته، یک تا یخچالک یک شمیته، به خاطر اون یک تا یخچال نمیدانم یک دانه یک الماری و یک لباس استفاده شده، اینها دین خود را مفرشن، میرن و وارد کلیسا میشن و باز شما ببینیشان امرایشان بس بکنه که یک دانه افغان از پشت سر پیدا میشن. شما همیشه میره تجربه خواهید کرد که شما امی هر جایی که امی دعوتگرای زنا وجود داره بس بکنن یک نیم ساعت کتیر میشه ببینی که یک افغان پیدا میشه که بزرگوار میره خب میفهم که می آدم راست میگه که نمیدونم دینشان خوبش است فلان است فلان است. این آدم را تربیت کردین، این آدم تربیت کردگیشان است. باز که خوب که بپیچانشان را اونمو آدم باز میره میگه باش کالا برو پلیس برات سر زنگ میزن. من یک زمانی بس میکردم با تعدادشان، پلیس کار نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی، خدا کنه عید خوبی سپری کرده باشی و دوستانی عزیز که در پایین شنونده هستن عید خوبی سپری کرده باشن. امروز ما در گروه ملحدین رفتم، یک چیز جالب شنیدم. خب اینا گفتن قربانی نکنین و سر حیوان نکشن یا زنده بجان نکشن، بروان در بازار در مغازه در یخچال گوشت تازه است. من گفتم در دل خودم گفتم اینا چقدر بی‌عقل هستن، حیوان اونم کشته میشه، اینم زنده بجان است اونم زنده بجان است. میگن حیوان نکشن بروان در بازار گوشت تازه است. من گفتم اینا هیچ عقل ندارن. جزاک الله خیر برادر بزرگوار. اینها به پروردگار قسم که شما اگر برای کسی یک بوری آرد بخرین ببرین بگین این اسلام برای ما گفته، میگن ای واردتان کرمک داشت. بگوی از کجا میفهمیم؟ میگه تو از کجا میفهمی کرمک داشت؟ او واردتان بسیار گندیده شده بود. از کجا میفهمی؟ خود باز تو از کجا میفهمی گندیده نشده بود؟ دقیقاً. برادر عزیز، هم یک کلام کوتاه کلام خوب میکنیم، دلتان بکفه دستتان نرسه. ناموستان اینما در این پیش ماست. شما اگر مانع میشین مانع پدر مادرتان شوین، پدر مادرتان اما قربانی میکنه. ناموستان دست ماست بگوین تمام. هر کدامتان که میگه که ناموس شما مرتدین دست ما نیست، تو بگی آدر از برای ما بده که مدت از ناموستان پیدا میکنم یا خیر در افغانستان که قرار کرده که دختر خودم میتن برای ما مسلمان ها. فقط لذت ببرین بگذار اینا قدر درد دارن برادر، هم بگذارشون به حالت خودشان. اینها را به حالت خودشان بگذارن و تمام. ایام شریف، ایام شریف.
واقعا تعجب میکنم استاد گرامی برای از اینو. ما خدافزی میکنم برادر. خدافزی میکنیم. جزاک الله خیر برادر. تشکر زنده باشی که ما بالا آورده. یک سلام خدا برات. جزاک الله خیر. فی امان الله برادران، که ما یک کار را باید انجام بدم. فی امان الله. انشاءالله تعالی که شب لایف خواهد بود یکی از برادران و باز در لایف امو شب با هم صحبت میکنیم. سبحانك اللهم و بحمدک. جزاک الله خیر. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. والا بچیش میگه پتون یک لب نان داشته نه میری بخیر سن نماز ها عطل برادر. نه نماز خلاص شد بخیر. نماز خلاص شد. میری از ما در پشتر است. از شما چند بجه چی طرف؟ بسیش کردی از ما 9:22. خب از ما 9:22. اما شما خدا که یک تا امزون هستیم بیادر سن دیاگو سی در اروپا خو نیستی؟ بله این استاد فرید محمد بخیر. استاد فرید عزیز سلام علیکم. اینا تبریک. عید مبارک بیادر. فرید پیشتر عید مبارکی کردیم. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال یا اخوان. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک استاد عزیز. ما در روز اول انت چهره های مقبول میبینیم. ما باز وزن ما زیاد میشه ناله. استاد ما میگم همیشه متنجمنج باشی. وزن زیاد باشه. وزن ما زیاد میشه. والا استاد تو باید از این رژیم او برای دیگه بس است به خدای سه ما خدا بس از دیگه وزن کم کردن کنترل کل چیز بین می اندازه لذت از دیگه عزیز یاد نه رمی نوشی جانت خیره خوراک تو کمک شروع کو بخیر. برادر فرید عزیز انشالله اداره بخیر آغاز کردین. بله ما عطل برادر ما یک حرف برات بگویم شاید بخندی. امی مادر من میگم هر وقتی که بس زنگ میزنم امی تو خیر او مینوشی. من هیچ وقت تر نیدم که چیز بخوری. یا استاد فرید میشه کمی فرمول او خود یک دفعه بگویی که بفهمم یا واسه جور شده. فرمول از نایتروژن است. نایتروژن نیست مقصد داشت. 2 مولکول نایتروژن دارد از خودت. 2 مولکول هیدروژن، 1 مولکول نایتروژن، 1 3 4 5 مولکول هم پروتئین است. یک 3 4 مولکول هم پروتئین است. یار استاد فرید. خب جناب رحمانی سلام برای سعیدشان تبریک باشه. ما رحمانی سلام علیکم رحمت الله خوش آمدید. عیدت مبارک. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بچه همه که اسلام اندیش استاد فرید گرامی و احمد برادر سلام. عیدتان مبارک. روزه و نمازتان قبول انشاءالله که یک عید خوب و خوشی را سپری کرده باشه کسایی که در اروپا و دیگه جای هستن و کسایی که امریکاست. البته ایالت کالیفرنیا 9 چند دقیقه است. ساعت 7 بشم نماز خواندن من خبر دارم 8 بشه. ما بیادر ژاپن هستیم. ما ژاپن هستیم. ژاپن هم بیاره افتاو است. ژاپن رو بگیره بیاره افتاو. عیدت مبارک عطل برادر. انشاءالله که دور صحت سلامت باشی در کنار فامیل. از طریق خود به اعضای فامیل محترمت بیشتر مزاحمتان نمیشم عطل برادر. مثلا چال لغمانی فندی را در جان ما میزنی خبر نداری که پنجشیری از او بدتر است. چالاک داره. چی کرد؟ پنجشیری خب پنجشیری است دیگه. پنجشیری خب از نامش باید از پنجشیر است. شیر نفس سلامت باشی. باز انشاءالله هستیم عطل برادر. مزاحمتان نمیشم احمد برادر فرید گرامی.
با عزت و سربلند باشه. خداوند عزت و آبرو و سربلندی رو براتون خواهم، هم در دنیا هم در آخرت. الله باعث اما دعای همیشگیم از استاد زاید یاد گرفتیم، در ناز و نعمت پروردگار باشید در هر دو دنیا. جزاکم الله خیرا. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما دیگه یک که مصروف میشیم یک 10-15 دقیقه یک بعضی کارا ولی هستم در لایف که آخرش یک 50 یوروش 70 یورو کم کده میتونم، از اون کده کمتر نمیتونم بتونم. مثلا آخرش مثلا 1100 یورو میتونم، از اون کده کمتر نمیتونم. چه قسم معامله کنیم؟ معامله را باید یک نفر داشته باشه در ایران بیاید اکانت برش تحویل بتون، پول برام بده. یعنی رقم معامله. اگر چیز داری، اعتماد داری که میتونی پول واریز کنی، من اکانت رو تقدیم کنم خدمت، چون ما با پروش ما میجم، مرا کلگی میشناسم. بابا 1000 نمیشه. نخیر جگرم 1000 نمیشه. 1400 میگیرم. نخیرم 1200 اگر میتونی بگیری اون موقع میفروشم. 1400 نمیخوام بگیری. هشتصد از نخیر جگرم 800 نمیشه. سرمنسا چند دلار یا تومنک. دلارش 1350 دلار است. در امریکا نستلال یعنی چی؟ در امریکا نستلال چی؟ پول امریکا 1350 دلار میشه. چند است؟ 1200 یورو. لالا شغل خدا بیار بالا. شفتر خدا بیار بالا یعنی چی؟ چند است؟ قیمتش 1200 یورو بچه ها. 1200 یورو فقط. اکانت پروفشنال است، درآمدزایی کل چیزاش فعال است، اوکی است کل چیزاش. من خودم حتی درآمد کردم اینجا در ویدیوی من نشون دادم درآمدای من. 634 دلار درآمد کردم در داخل 2 ماه 3 ماه. کل چیزاش اوکی است. لولش با پایین است. لولش 16 است. چون من زیاد در تیک تاکم زیاد لایف نرفتم، لولش بالا نبودم. شامی اکانت مرا هم بپروش. من اکانت خودم نمیتونم بپروشم. بابا آخرش اگه 1008 میتیم خریدار است. قیمتش 1200 یورو است. لالا دلار بگو. دلارش 1350 دلار است. خریدار واقعی هستین، جور آمدم میکنم، مشکل نیست. 100 دلار اینا شاید کم کنم، از اون کده کمتر نمیتونم بفروشم. خب قیمتم بالا بنویس. نخیر قیمتم میگم دیگه، کسایی که میایید قیمتم میگم. 1000 فرانک چی است؟ دلار بگو. دلار گفتم لالا جان. دلار 1350 دلار است. 1250 دلار آخرش میتونم بدم. یعنی میتونم آخرش ببین چند میفروشی. 1200 یورو. قیمتش 1200 یورو است. با چند نفر جواب میدی تو؟ با کلی جواب میتونم، با کلی جواب داده میرم. هر چقدر نفر باشه اینجا جواب داده میرم. در کرون چند میشه؟ نمیفهم کرونه. هم داریم ما برای استریم پابجی میگیرم، کمی جور آمد میکنی یا نه؟ استریم پابجی بگیریم خوب است، خیلی خوب است بابا جان. جور آمد میتونم، گفتم 1200 یورو قیمتش ماندم. لالا میتونم مثلا 100 یورو اینا آخرین 100 یورو اینا کم کنم. از اون کده خریدار واقعی باشه، از اون کده کمتر هیچ داده نمیتونم، چون اکانتم زیر قیمت فروخته رشت میال. لیول نداره فالوورز چی میکنی؟ خود تو دنبال لیول هستی. یک نفر دنبال درآمد است، یک نفر دنبال شناخته شدن است، یک نفر دنبال بزنس است، یک نفر کار داره، یک کار کلان داره میخواد تبلیغات کنه، کارش کلا هر روز میشینه تبلیغات میکنه. تو دنبال لیول هستی، یک نفر یک دنبال یک چیز دیگه است. لیول دار میبود اکانت من اینجا میگفتم لیولش یعنی قصد یعنی قم میفروشم. لیول دار نیست دیگه، لیولش 16 است. فرانک پول سوئیس است، از یورو بلندتر است. از یورو بلندتر است. خوب است دیگه.
سربند دل شده هم رنگ او چند بلو اسکای 1200 یورو است لالا 800 چند الان بگو 1200 یورو جواب منو بده جواب تو هم داده رو استم زینب جان 1200 یورو گفتم قیمتش سلام چند لالا 1200 یورو جگرم کسایی که لولشون بالاست می لولش پرسان میکنه به خاطر لولش میخره ای خدای لول نداره بچه لول کم از 16 است لولش 16 است یا 18 است نمیفهمم 18 است فکر کنم 18 است لولش بابا خیلی چه رقم تحویل میدی من میگیرم صوفی غزنیچی بابا جان نفر داری در ایران حتما قوم خیش داری دیگه وطندار و چیز رفیق و برادر چیز داری در ایران من لوکیشن میتونم پیش بیایا پولا بدم اکانت برش تقدیم میکنم مشکل نداره اکانت ما پروشی هست اکانت پروشی هست چقدر فالوور داره اکانت لولا 13000 رو کس نمیخره یگان پولدار بخره شاید چون به خاطر لولش چند 1200 یورو است تاپ فروخته گیم بزن جگر زیاد درآمد میکنی گیم کدو اکانت دیگه میزنم لالا او رقم آدم اطمینانی ندارم ولی او رقم آدم اطمینان ندارم مشکل ندارم من خودم من به خاطر فروش ماندم پولش واریز کنیم من 100% من اکانت رو بر تقدیم میکنم اگه اکانت او رقم نفر نداری بابا جان ایرانی سلام چند آیا درآمد میشه درآمد کل چیزاش اوکی است درآمدزایش فعال هستن بله فعال هستن تو من چقدر میشه 110 میلیون 118 میلیون میشه فکر کنم درآمد میشه بله درآمد میشه درآمد کل چیزاش اوکی است لالو جان چند است 1200 یورو لالا واتساپ داری واتساپ دارم لالا دا چیز غزنی چی لالا دا چیز پیام بده دا تیک تاک پیام بده برای من بگو اکانت میخوایم بخرم تو پیام بده چون پیام زیاد میاد اونجا ما تیک اپ میزنیم مشکل نیست قیمت چند گفتی اوکی پیام بده میگیرم ازت روان شماره تا چند یگان نفرهای دیگه هم سودا داره اینجا قیمت 1200 یورو است لالا $20 $30 تا 30 تا کوین $30 تا 300 تا کوینز میده کلن بابا او فکر کو $10,000 $15,000 در لولش مصرف کرده قیمت 1200 یورو است لالا این حاجی راحت همین لیول 36 فکر کنم $20,000 مصرف کرده در لیولش لیولش چند است؟ لیولش 18 است لالا چند است علی جان؟ لیولش 18 است بیشتر $200 نمیار میادرم اوکی در نظرتون نمیارزم $80,000 او سعی کنین اگه اکانت 10 کا فالوور داره $80,000 میگه $80,000 چرا میخوای بفروشی چون دو تا اکانت دارم لالا من زیاد غریب هستم پیسه ندارم میتونی مفتی نه جگرم ما هم غریب هستم خدا اگه نیمت مفت میدارم منظورش مصرف کرده سرش از مصرف کرده فکر کردم $80,000 میخوای بفروشه $80,000 اگه داخلش مصرف کرده باشه در لولش $80,000 در لولش مصرف کرده باشه حداقل میخوای $10,000 بفروشه دیگه $10,000 حداقل $10,000-20,000 میخوای بفروشی دیگه فکر نکنم کسی بخره لالا جان چند است قیمتش چند میفروشی لالا قیمتش 1200 یورو است من لالا اگه اکانت پروفشنال برام جور پروفشنال امیال جور نمیکنم قبلا جور میشتال جور نمیشه بچه آنچه را دیدی که پایم بزرگانی
فقط یک اکانت داری؟ نه، 2 تا اکانت دارم. 2 تا اکانت دارم چون ایرا پروخته رستم مگه نه خب $80,000 مصرف کردم. باشه جگر باشه، فهمیدیم سابقه چه لیول نداره. شو لیولش داره؟ چرا لیول 18 است؟ لیولش چند است؟ لیول 18. یورو 2 تا مجرد زن میدی سر ویدیو چرا قیمت چند است؟ 1200 یورو لالا. لیولش 18 است. چند آید نشان میدی؟ چرا نشان میدم؟ چرا میفروشی؟ چون 2 تا اکانت دارم، ده که میخوای فعالیت کنم. قیمتش همونجا نوشته که اذیت نمیشی. نه اذیت نمیشم، قصه کدر است میکرد دوستا. من سعی کردم چند 1200 یورو است لالا. یک سوال، همین لیول چه ارزش داره؟ لیول ارزش نیمی از پولدار نشان میده داره. قیمت $10,000 است. $10,000 نمیخره کس با $1,200 اکانت مرا با یک فالوور نمیخره. لیول هیچ کس کار نداره که فکر نکنم کس کار داشته باشه. لیول از ویدیوهای درآمد داری؟ بله از ویدیو درآمد کل چیزای شوکی است لالا جان. سلام علیکم. السلام. آموزش ساخت اکانت پروفشنال میشه بسازی؟ نه حال نمیشه ساخت پروفشنال اکانت، قبلا نمیشه، حال سخت گیرو نکرد. چرا برای مقصد چند است قیمتش؟ چند است؟ من خریدار هستم. 1200 یورو است لالا.